سلامونه او ستړي مشئ د فیسبوک پاڼم لیدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوو د مهمو خبرونو لنډیز خو تاسو واوریدو خو د خبرونې د بحث موضوع کې د افغانستان د مهم بحث چې هغه مهاجرینو ته د کورونو جوړولو مسله ده په دې اړه باندې او د جمهوریت ریاست پر اول معاون جنرال دوستم باندې د لګیدلو تورونو پر حقوقي اړخ باندې د مېلمه څخه خبرې کوو هیله ده چې د خبرونې سره اوسئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پنجشنبه د ښار جوړونې وزارت د کارونو د ستاینې یوې غونډې ته په وینا کې د بیرته ستنو شوو کډوالو د کورونو جوړول یوه بیړنۍ اړتیا وبلله. دا غونډه د ښې حکومتولۍ د اعمال اداري فساد سره مبارزې او خلکو ته د اضافه شوو پیسو د بیرته ورکولو په هدف کې د ښار جوړونې وزارت د خدمتونو د ستاینې لپاره په ارګ کې جوړه شوې وه. جمهور رئیس غنی بېځای شوو او راستنېدونکو کډوالو ته د کورونو پر جوړولو ټینګار وکړو او د اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دا ژمنه هرومرو پوره شي. پر اول میلادي کال کې افغانستان ته د ایران او پاکستان نه تنه د 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي. په همدې غونډه کې د ښار جوړونې وزارت 1.7 میلیونه اضافي افغانۍ بیرته هغو کسانو ته وسپارلې چې د کابل ښار په 4 مکرویانو کې د اپارتمانونو د ترلاسه کولو دپاره یې پخواني حکومت ته ورکړې وې. او جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي غلام میرولی بارګزي په قرباني د ډلهییزه برید په کلکو الفاظو غندلی دی. دغه برید 14 ساعته دوام وکړو او نن سهار پای ته ورسېدو. پولیسو ټول برید کوونکي ووژل شو. په دې برید کې د ولسی جرګې د شکایاتو د کمیسیون د رئیس عبیدالله بارګزي مشر زوی حفیظ الله بارګزی او د غلام میرولی بارګزي د کورنۍ یو شمېر غړي د هغه 2 لمسیان یو وراره 2 ساتونکي او 2 عام وګړي هم وژل شوي دي. د کور خاون او د هلمند د خلکو استازي میرولی بارګزي د پیښې د ځای نه د وتلو په کوشش کې د بام له سره دنګلي دي او د زخمونو له وجې اوس په روغتون کې بستر دی. مثال زه چې رالم دلته جنګ شروع و وکیل صاحب ته چې زنګ وي وکیل صاحب چې زه وتلی یم په دا دریم کور کې یم و ماته یو موټر راوړی موټر بیا قمندان صاحب زرې موټر راکړي په لاس په بله شا کوڅه کې داسې ورته رالو چې وکیل صاحب د دې ځای وایستې. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی او د کابل د امنیت قمندانۍ ویلي چې د برید سره سم امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او د وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړ چې د ټولو برید کوونکو په وژلو سره جګړه د پنجشنبې په سهار یعنې نن 3 بجې سهار وخته پای ته ورسېدله. د افغانستان لوی څارنوالی د بشري حقونو د سرغړونې په تور کې د جمهوریت ریاست د اول مرستیال جنرال دوستم د جلب امر صادر کړی دی. د جنرال دوستم دفتر د لوی څارنوالۍ دا کار د قانون خلاف ګڼي او وایي چې د اساسي قانون د 9 مادې د مخې نه د جمهور رئیس له 2 مرستیالانو څخه د افغانستان لوی څارنوالي پلټنې نشي کولی. د جنرال دوستم د قضیې پر حقوقي او قانوني اړخ د حقوق پوهانو د ټولنې د معاون عبدالسبحان مصباح صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. مصباح صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. اوله پوښتنه دا کوم چې د جنرال دوستم قضیه په حقوقي لحاظ یعنې دغه عدلي پروسې په مجموع کې څنګه باید تعقیب او قانوني مراحل طی کړي؟ ډیره مننه د لوی څښتن په نامه تاسو او درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم سلام. دا قضیه د یادونې وړ ده چې دا یوه جزایي قضیه ده یوه حقوقي قضیه ده او خوشبختانه چې مونږ د ورته قضایاو لپاره ډیر یو ښه پروسیجر مخکې له مخکې په نافذه قوانینو کې ورته شتون لري. د افغانستان د اساسي قانون د 140 مادې پر بنسټ باندې لوی څارنوالي د یو مستقله نهاد تر عنوان لاندې د تحقیق د قضایا او د تحقیق او د قضایي تعقیب وظیفه لري صلاحیت لري او کولای شي او ترڅنګ کولای شي چې قضیه په محکمو کې مخته بوزي او ترڅنګ د اساسي قانون په 122 ماده کې بحث دا راغلی ده چې ټول وګړي د قانون پر وړاندې یوسان دي. هغه موارد چې په اختصاصي توګه دي یا استثناءات ورته قایل دي هغه یوازې د ولسمشر لپاره د اساسي قانون په 9 ماده کې په هغه ترڅ کې چې جنایت وسی بشري ضد جرایم وسی او یا هم ملي خیانت وسی د وزیر لپاره او د سترې محکمې د غړو لپاره دا موارد په قانون کې په خپل په نظر کې نیولې دي. د اساسي قانون د 9 مادې پر بنسټ باندې د ولسمشر معاونین د پروسیجر لاندې نه راځي بلکې عادي پروسیجر لاندې راځي او لوی څارنوالي په مستقله توګه لکه څنګه چې استقلالیت د اساسي قانون په 140 ماده کې مسؤول شوی ده په نظر کې نیول شوی ده دوی کولی شي خپل کار وکړي. مصباح صاحب زه غواړم به دغه پوښتنه د دویمه چې اوس کوم قدم جواب کړه به دا زما ته زمینه جوړوي هغه چې تاسو وکړلی شئ په تفصیل سره دغه قانوني مراحل طی کوي او پروسه یې شریکه کوي د جزئیات. یو شمېر څېړونکي وایي چې افغانستان یوازینی
هیواد دی چې د قانون تطبیق پکې د هیواد د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. تاسو څه فکر کوئ چې په مقاماتو او زورواکو باندې د قانون تطبیق څومره امکاني دی په افغانستان کې اوس؟ قانون د په تیوریکه لحاظه په ټولو باندې اوسان باید تطبیق شي، ولې په عمل کې ستونزې شته دي ځکه په ډیرو قضایاو کې هغه قضایي چې خصوصا میډیایي کېږي هم او سترې قضیې دي په هغې کې په تاسف سره باید ووایو چې حکومت پاتې راغلی ده او په دې نه توانېدلی ځکه چې دا اکثرا هغه قضیې دي چې مثال موږ راوړو هغه د لکه د فرخندې قضیې، لکه د کابل بانک قضیه، لکه همدغه رقم قضایو ته ډار شته، ولس ډار شوی ده، اعتبار هم د حکومت پر وړاندې د ولس کم ده. د همدې لپاره دغه قضیه چې اوس را دغه تور چې په لومړي مرستیال باندې راوړل شوی ده په حقیقت کې د ولس ټوله تمه همدې ته ده تر څو په دې قضیه کې په عادلانه توګه څېړنې وشي، ځکه دغه کوم ډار چې نن سبا ولس لري دا چې په واسطه یې دا له منځه لاړ شي. مثبت مسله ولس یادوي وبخي ولس مسله په ولس کې ده چې د جنبش ګوند په جنرال دوستم باندې د اکبربای او احمدیشچی دا یو توتیا غني بل اخره د دې قضیه غ اصلیت او حل په څه ډول باندې ولس ته معلومېدلی شي. یعنی ګورئ هر اتهام، هر تور، هر مظنونیت دا د مربوطه مراجع لخوانه امکان پذیره ده. د افغانستان په قضایي نظام کې کله چې موږ لویه څارنوالي وایو چې د اجرایه قوې په منځ کې مستقله اداره ده او ترڅنګ چې قضایه قوه ده، ترڅنګ چې موږ د مدافع وکیلانو انجمن لرو، دا په دې معنا چې دوی ټول هغه کسان دي چې په دغه قضایو کې ښکیل دي. دعوا حق ده، یعنی هر هغه څوک چې دعوا لري دا د هر وګړي د حقوقو له جملې نه ده چې وکړي محکمې ته څارنوالي ته وړاندې شي او دعوا وکړي او د دې تثبیت او د ترڅنګ د اساسي قانون د 25مې ماده پر بنسټ باندې برات الذمه حالت ده، یعنی برات الذمه حالت اصلي ده. یو څوک کچیرته په جرم باندې تورن کیږي هغه په حقیقت کې خپل عادي حالت لري، مګر دا چې د اندغه عدلی قضایي او قضایي پروسیجر نه دای پاس شي او هغه یا مجرم ثابت شي یا براءت واخلي. نو په دغه اساس باندې دغه تور چې نن سبا په لومړي مرستیال باندې لګیدلی ده د دې تور د سپینوالي لپاره موږ لویه څارنوالي لرو، موږ قضا لرو او کچیرته محکمې حکم وکړه، هر حکم چې وکړه کلګ مشخص کو وبخي راځي فکر داسې فرض شي چې ټول عدلي او قضایي ارګانونه د جنرال دوستم د خوانه په دغه دوه قضیو کې د جنسي تیری او فزیکي شکنجو لګیدلي تورونه ثابت شي، د جزا قانون داسې کس ته څه ډول مجازات پیش بینی کوي؟ دا کچیرته دا موضوع ثابت شي دا جرم د جنایت دغه کومه کټګوري چې په جرمونو کې راغلي ده هغه د جنایت بحث ده او معمولا د جنایت لپاره حبس ل 15 تر 15 یا 20 کالو پورې په نظر کې نیول کیږي. ولې دا موضوع د دې وړاندوینه اوس نه کیږي، البته دا به محکمه په خپل ثابتوي چې هغه څه چې وضعیت د قضیې ته په لیدو کې په نظر کې نیول سره ځکه دلته تعدد د جرایم رامنځته شوی ده، اتهام چې لګیدلی ده البته نو دا جرایم په مختلفو بخشونو کې دي او هر جرم بیا دا قضیه ارتباط لري چې څارنوال په خپل صورت دعوا کې کوم وصف د جرمي ورکوي او څه رقم غوښتنه کوي، کوم مجازات غوښتنه کوي، بیا قاضي د مستقله نهاد تر عنوان لاندې هغه بیا خپل حکم صادروي او هغه بیا د تطبیق یعنی دقیق نشي ویل کېدلی. په هر صورت عبدالسبحان مصباح صاحب کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه دغه حقوقي قضیې په اړه لږ څه نوره لارښوونه او معلومات شریک کړل. کورم ودان درنو لیدونکو د فیسبوک پاڼه همدا شیبه لیدونکو ته یادونه لرو چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو په اړه باندې تاسې چې افغانستان حکومت ورته ژمنه کړې ده چې کورونه به ورته جوړوي په دې تعهد باندې ستاسو نظر موږ غوښتلی هیله د نظرونه شریک کړئ او د وقفې وروسته نور خبرونه لرو.
ناشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ واورئ. د برلین د برید په تړاو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی اوس په مشکوک انیس پسې په نړیواله کچه او په خاصه توګه په اروپا کې لټون روان دی او د جرمني څارنوالۍ دفتر د هغه د نیولو په هدف باندې د معلوماتو دپاره $104 انعام ایښی دی. د مشکوک ورور هغه دې ته هڅوي چې پولیسو ته تسلیم شي. د برلین هغه مارکیټ چې د تیرې دوشنبه د شپې په 8 بجو پکې برید شوی و نن کارګرانو پکې کار کاوه چې هر څه خلاصولو ته چمتو کړي. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې خبريالانو ته د جرمني د دې برید په اړه وویل چې په برلین کې دا وژونکی برید او په ترکیه کې د روسیې د سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د خبره په سلو کې سل رښتیا و. دا پر بشریت باندې برید دی او باید ودرول شي. هغه په خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار وکړ چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله دی تر هغه وخت پورې وزندول شي څو پورې چې د تفتیش یو ډیر پوخ سیستم منځته نوی راوستل شوی. په برلین کې د چهارشنبه په ورځ د ښي اړخ مظاهرچیانو د دې برید پړه د حکومت د مهاجرت پر پالیسیو ورواچوله. خو په برلین کې د جرمنیانو یوې بل سترې ډلې له مهاجرینو سره د ټکر په ځای کې د یووالي څرګندونه وکړه او دا شعار ورکاوه چې برلین د ترهګرۍ په وړاندې متحد دی او تاسو موږ نشئ جلا کولای. د جرمني چارواکو په یو 40 کلن تونسي انیس امری باندې شک دی. د هغه د پناه غوښتنلیک د جولای په میاشت کې رد شوی و. د حکومت څارنوال وایي چې د تونس دغه اوسیدونکو مشکوک دی ځکه چې دغه جیبي باکس په لارۍ کې پیدا شوی دی. داسې ګومان کیږي چې مشکوک د لارۍ پولنډای موټروان وژلی وي او تر هغې وروسته بیا په مارکیټ کې خلک او دکانونه په موټر باندې ووهل. له بل پلوه د برلین د مشکوک ورور عبدالقادر امری انیس دې ته هڅوي چې پولیسو ته تسلیم شي. هغوی د مرکزی تونس له وکیل ابسلاتیان خبرې کولې. هغه وایي دوی سخت حیران شول چې د خپل ورور په اړه دا خبر واورید. زه د تونس د نورو خلکو په څیر حیران شوم چې دا خبر مې واورید. کله چې پولیس راغلل او زما موري بوتله نو موږ پوه شولو چې دا زموږ ورور انیس دی. د مشکوک انیس امری بل ورور ولید امری وویل که هغه ما ویني نو زه صرف غواړم دا ورته وایم چې زه دې په دې عمل ملامتوم. انیس امری به 14 یا 19 کلن و چې په غلا تورن شو. هغه مخکې له دې نه چې ایټالیا ته وتښتي په غیاب کې په 15 کاله باندې محکوم شوی و. د برلین په برید کې 12 تنه وژل شول او 48 تنه زخمی شول. د روغتیا چارواکي وایي په زخمیانو کې 12 کسان ډیر کاری زخمی شوي دي. نسیم ستانزی امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. بل خواته د کرملین ماڼۍ وایي چې داسې توقع نه لري چې سږ کال د روسیې او امریکایي ډیپلوماتان یو بل ته د کرسمس مبارکي ورکړي، بلکې وایي د دواړو هیوادونو اړیکې بالکل بندې شوې دي. د روسیې د جمهوریت ریاست وایند دمیتری پیسکوف د میر ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د متحده ایالاتو سره په هر سطح اړیکې بندې شوې دي او د یو بل سره هیڅ راز خبرې نه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند دا خبره رد کړه او د چهارشنبې په ورځ یې ویل چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات شته خو خبري جریان لري. بل خواته په امریکا کې میش ترکی ملا فتح الله ګولان د ترکیې د جمهور رئیس د خوانه لګیدلي تورونه ردی چې وی هغه په خپل په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. په یو ویډیويي پیغام کې ګولان وایي چې هغه د روسیې د سفیر اندریو کارلوف وژنه غندي او د هغه په وژلو کې د هیڅ غرض نه لري. ترکیه پر فتح الله ګولان تور لګولې ده چې کوشش کوي ترکیه بې ثباته کړي. وایي د ګولان تحریک د 13 جولای میاشتې د ناکامې کودتا تر شا هم لاس درلودو. د روسیې د سفیر د جنازې په مراسمو کې چې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې و جمهور رئیس پوتین هم ورغلی او مړی نن ښخېدو. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تمه ده چې نن د حلب ښار څخه د پاتې جنګیالیو او ملکي خلکو د وتلو لړۍ پای ته ورسیږي. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په سوریه کې د جنگي جرایمو د څېړلو په هدف یوه خاصه ډله ګمارلې ده څو شواهد راټول او په حلب ښار کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو قضیې وڅېړي. په هغو ځانګړو انځورونو کې چې اسوسییټډ خبري اژانس ترلاسه کړي د جنگیالیو یو کاروان لیدل کېږي چې د حلب له ختیځې برخې وځي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له تېرې اونۍ څخه راپدې خوا شاوخوا 15,000 جنگیالي او ملکیان له حلب څخه وتلي دي.
د سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره یو ځانګړې څېړونکو ډله وګمارله څو د سوریې په شخړو کې د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي لاسوندونه راټول او وڅېړي. سوریې، روسیې او چین دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی. إن ما تضمنه مشروع القرار المعروض أمامكم اليوم د پریکړه لیک کومه مسوده چې نن تاسو ته وړاندې شوه دا ثابتوي چې د غړو هیوادونو د استقلالیت پر وړاندې د تیوري او عمل ترمنځ اوږده تشه موجوده ده او دوه ګونی چلند کیږي. د بشار الاسد د حکومت ملاتړی هیواد روسیه نیوکه کړې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د عدلي څار حق نه لري. Поэтому его одобрение означало бы выход ассамблеи за рамки своего мандата. زموږ پلاوی تل د هغو اصولو ننګه کړي چې لمخه یې عدلي تعقیب او د سزا ټاکل باید سیاسي جوړجاړی تر پوښتنې لاندې رانه ولي. برعکس دا دواړه پروسې باید یو شان پر مخ ولاړ شي. که دغه پریکړه لیک عملی شي نو دا به په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره یو شاتګ وي. هغه په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستيال ویلي چې هر ډول څېړنې دی باید د سوریې د قضایي استقلالیت په چوکاټ کې ترسره شي. هر هغه اقدام چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي باید د سوریې ملي حاکمیت، استقلالیت، یووالي او ارضي تمامیت ته درناوی وشي او د سوریې د کړکېچ لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو په چاره کې مثبت او رغنده رول ولوبوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو پلاتونکي کمیسیون دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا لخوا په 2011 کال کې د ممکنه جنگي جرایمو د څېړلو په موخه په کار وګمارل شو. د کمیسیون وایي چې د ټولو خېلو خوا او د هغو شکمنو کسانو محرم لیست جوړ کړی چې په وینای جنگي جرمونه کړی دي. کمیسیون د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د سوریې مسله د نړیوالې جنایي محکمې ته راجع کړي. احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. او د جاپان د ایټویګاوا ښار په شمالي ناحیه کې نن پنځشنبه سهار د اور لګیدلو له امله شاوخوا 140 ودانۍ سوځېدلې دي او مسؤلانو سمدستي د سیمې خلک د خطر د ساحو نه ایستلي. د سیمې د اطفائي ریاست وایي اوس اور سهار وخته په یو رستوران کې بل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. د ایټویګاوا د ښار چارواکي وایي چې د خطر له ساحې د 283 فامیلونو د ایستلو امر کړی دی چې شمیر یې 580 کسانو ته رسیږي. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. او د فیسبوک تبصرو نظرونو ترازو جمهور رئیس غنی بېځای شوو او راستنیدونکو کډوالو ته د استوګنځایونو یا کورونو په جوړولو ټینګار کړی دی. ستاسو په نظر باندې دولت به وکړی شي چې د بې شمېره راستنیدونکو کډوالو د سرپناه ستونزه حل کړي که نه؟ د دې لپاره زموږ همکار داود صدیقي صاحب موږ سره دی. صدیقي صاحب څه وایي خلک چې امکان شته؟ بله زموږ اول سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته. بله زموږ هغو لیدونکو چې خپرونه په ژوندۍ بڼه ګوري د دغې پوښتنې او د خپرونې د نورو خپرو شویو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه لیکلي دي. لکه څنګه چې حبیب الرحمن غریبمل لیکلي زیات کډوال د ژمي په یخې هوا او بارانونو کې په خیمو کې ژوند کوي. د ولسمشر ښه ټکي ته پام شوی دی. کندهار افغانستان په نامه یو کاروونکي د فیسبوک لیکلي که چیرې وغواړئ د ملګرو ملتونو په همکارۍ دا کار کولی شي خو که فساد پکې نه وي. ظاهر الدین لیکلي له کډوالو سره مرسته کولی شي په دې چې افغانستان ډېرې ځمکې لري. که دا کار ونه کړي نو د مهاجرینو وزارت څه معنا لري؟ اوس به راشو هغو موضوعاتو ته چې دا اونۍ په ټولنیز رسنیو کې د خلکو ډېره پاملرنه جلب کړې وه. په ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژل کېدو خبر او دغې شیبې ویډیو په دې اونۍ کې د نړیواله پاملرنه جلب کړه او په پراخه توګه غبرګونونه یې پرې ښودل شوي دي. افغانانو هم په دې اړه تبصرې کړي دي او یو شمېر کسانو د قاتل انځورونه په خپلو فیسبوک پاڼو خپاره کړي او د هغه ستاینه کړې، خو یو شمېر نورو بیا دا برید غندلی دی. بلخوا په دې اونۍ کې د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمي هغه ریپورټ چې په خوست ولایت کې د یوې داسې مېرمنې په اړه جوړ کړی و چې د نارینه‌وو جامې اغوندي او د ښځو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي ډېر افغانانو کتلی او شیر کړی او ستایلی دی.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی شاپور زادران سره د امریکا غاګ مرکه خو د افغانستان په کرکټ بورډ کې د بدلون سبب شو او د کرکټ بورډ نوي مشر عاطف مشعل له امریکا غاګ سره په مرکه کې وویل چې د شاپور زادران ټولې مشروع غوښتنې به ومني او د ده په شان د ټولو لوبغاړو ستونزې به حل کړي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو افغانانو د امریکا غاګ د کار ستاینه کړې ده. همدارنګه لا تر اوسه د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د جنبش ګوند پخواني معاون احمد ایشچي د قضیې په تړاو افغانان په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه کوي او دا پوښتنه مطرح کوي چې اوس دولت دا قضیه څنګه حل کوي. او ترڅنګ یې د افغانستان د ترکتبارانو د شورا مشر اکبر بای هم ویلي چې په پام کې لري چې د دوستم پر وړاندې خپله پخوانۍ دوسیه بیا پرانیزي. په دې اړه د امریکا غاګ په ویب پاڼو کې خپاره شوي ریپورټونه ډېرو خلکو لوستي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې تبصرې کړي دي. او بلخوا پرون په نیویارک ښار کې یو مسلمان د ټولنیزو رسنیو په وینا د دې لپاره له مسافر وړونکي الوتکې څخه په زور ویستل شو چې په عربي ژبه یې خبرې کولې. دغه مسلمان ځوان ادم سلا نومیږي او په یوټیوب کې د طنزي ویډیوګانو یو چینل لري او د الوتکې څخه د ویستلو د دغه شیبې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې او د ډېرو مسلمانانو غبرګون یې راپارولی دی. مننه. اوس هم زه افغانستان ته یو ډیر په زړه پورې فرهنګي راپور دی. یو شخص چې په خوست کې یوه ډیره په اصطلاح د دودیزه چې په سوونو کلونو باندې هغه یوه شړۍ اغوستل کېدله دی تر ننه پورې د کلونو راهیسې اغوندي او غواړي داسې پیغام ځوانانو ته ورسوي چې د داسې لباسونو یا د داسې فرهنګ په ساتلو سره څومره خپل د هغه په اصطلاح فرهنګ ارزښت او په اصطلاح ساتلی شي او څومره ارزښت لري او څنګه کولی شي چې دا ارزښتونه فرهنګي دودونه نوي نسل ته واړوي. راځئ دا تفصیلي په راپور کې واورو. ښایي د شړی منګل له نوم سره ډیر خلک اشنا وي. اصلي نوم یې حاجي رحمت ګل او 55 کلن دی. دی په خوست او شاوخوا سیمو کې له دې امله په شړی منګل مشهور دی چې وړی او ژمی دا شړی پر تن وي. د په وینا دا شړی شاوخوا 80 کاله مخکې په لاس اوبدل شوی او څو کسه میرمنو یو ځای پرې ډیره خواري کړې ده. له دې کبله چې دغې دودیزې تکې اوبدل ستونزمن و هر چا ورته لاسرسی نه درلود. په دې کې وړی دي، وینې دي، مشکڼې دي، زرتور دي، چرمې دي او قسم قسم مزی دی لکه د غوټو مزی تور. له لسیزو وروسته اوس هم شړی ته په افغاني ټولنه کې په درنه سترګه کتل کیږي. رحمت ګل ته یې خپل پلار ډالۍ کړی. دی 19 کلن و چې شړی اغوستی او دغه راز یوه قدیمي توره هم څنګ ته اچوي. خو شړی منګل اوس دا هر څه ولې کوي؟ چې مونږ کله دغه تورې لرلې او دغه مشکاب د ساتو مو لرلې دا د موږ تاریخي د اثارو په بنا دغه شته د وي موږ سره چې تاسو ټول د تاریخي اثار وساتئ در سره یې کوئ او عمل تاریخي ورسره وکئ. دغه د موږ ته پوره یو ښه انجام راشي. سربیره پر دې چې حاجي رحمت ګل منګل په قومي جرګو او مرکو کې ګډون کوي د قومونو د یووالي یون په نوم د یوه ټولنیز بنسټ مشري هم پر غاړه لري. هڅه یې دا ده چې د ذهنونو پر جوړولو کار وکړي. هغه زیاتوي چې درې مشران زمانې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل او د خلکو د خدمت لپاره په حکومت کې دندې ترسره کوي او وړه بچیان یې پر زده کړو بوخت دي. دا په چوکۍ پر نه دی تړلی، دا هر چا دا فرضي وظیفه ده چې چوکۍ د نه وي دی باید حرکت وکړي د خیر کورونه د افغانستان د پوره دي، د ولس د پوره دي، د امن د پوره دي، د اسلام د پوره دي، د خور د پوره دي، د کونډې د پیرې د یتیم د پوره دي او دا په موږ نه ټول نه حق لري. سره له دې چې شړی منګل د دغه پخواني لباس په وسیله د خپلو نیکونو کلتور ژوندي کول غواړي، میلمنو ته هم د پخوانۍ غوندې ساده خواړه برابروي. خاورین کندول، جواری، مستې او د غوا غوړي جلا خوند او ذایقه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. او لکه چې ګورئ
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد شهزاد د کرکټ د نړیوال شورا ستره جایزه وګټله. شهزاد لومړی افغان لوبغاړی دی چې دا جایزه ګټي. شهزاد ته د کال 2014 میلادي کال د دویمې درجې د کرکټ ټیمونو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوې ده. افغان لوبغاړي په کال 2014 کې د ټولو نه زیاتې منډې 699 جوړې کړې دي. شهزاد په 4 ورځنیو سیالیو کې یو کال کې 301 منډې او په شل ورځو کې 533 منډې جوړې کړې دي. شهزاد دا وخت د کرکټ په شل ورځو سیالیو کې د نړۍ نه هم غوره توپ وهونکی دی او د کرکټ په شل ورځ جام کې د په زړه پورې لوبې جایزه یې هم ګټلې ده. شهزاد سږ د بنگلادیش په کرکټ سیالیو کې 3 ځله د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې وه. او راځو یو بل مهم خبر ته. یاسمین حسن د افغانستان د غره ختونکو نجونو د ملي لوبډلې غړې ده. یاسمین حسن د 14 کلنۍ نه دغه ورزش ته مخه کړې ده. د هغې هیله ده چې یوه ورځ د نړۍ تر ټولو لوړ غره ته وخیژي. راځئ په دې اړه باندې د رحیم ګل څاروان او نوشابه اشنا راپور په ګډه وګورو. یاسمین حسن د افغانستان د غره ختونکو د ملي لوبډلې غړې ده. د غره ته ختونکو په 14 کلنۍ کې غره ته ختل زده کړي. د 14 کال کېږي چې تمرین کوي او لا هم غره ته ختل زده کوي. د 4 کال کې 4 سفر لرم چې 2 سفر پنځشیر ولایت ته دي او 2 بامیان ولایت ته دي چې د پنځشیر لوړ څوکه چې میر سمیر په نوم نومیږي چې 1510 متره لوړوالی لري هلته ختلی او 2 نور هم لوړ څوکې د پنځشیر ولایت یو درګک ده او بل شالزور ده چې یو 4300 ده او بل 4600 ده هغه لوړ څوکې ته ختلی اس په 2 سفر کې 2 سفر مو بامیان ولایت چې یو د ټیم نه انتخاب شوم لاړم هلته د مختلفو ورزشکارانو سره بامیان ته چې دوم سفر ته لاړم د بابا غرونو ته لاړم د بامیان لوړ څوکې ته البته وختلو. خو یاسمین غواړي چې د نړۍ تر ټولو لوړ څوکې ته هم یو ورځ وخیژي. انشاءالله غواړم چې حاول د خپل افغانستان لوړ څوکه نو شاخته جګ شم او بیا د جهان لوړ څوکه چې د نیپال کې ده هلته لاړ شم جګ شم. وایي غره ته ختل سخت دي. غره ختلو لوبه البته په نور ورزشونو کې ډیره سخته لوبه ده. ډیر مشکلاتونو سره مخ کیږي او بیا په افغانستان کې ډیره لکه نجونو ته ډیره زیاته سخته ده ځکه چې مونږ اول راووتو مونږ ته بارچاخ څل بل نور څه نشته تاسو زی کو نو وردی ته. یاسمین وایي په اول سر کې ورته کورنۍ غره ته د ختلو اجازه نه ورکوله خو اوس یې کورنۍ ملاتړ کوي. البته اوله کورنۍ مې ډیره دغه و چې باید مونږ لاړه نشي د کار ته. کورنۍ مې ډیر مخالف کوو بیا په قرار مې پلار ورونه مې مور مې خویندې مې پوه کړلې چې دا کوم بد کار نه دی دا شرم نه دی. یاسمین سره په دې کار کې یو امریکایي خیریه مؤسسه چې د ورزش لارې د مشرتابه په نوم یادېږي مرسته کوي. د دې ادارې یو غړی کلی فولر وایي اسن د نجونو سره مرسته کوي چې نه یوازې د غرونو لوړ څوکو ته اوچت شي بلکې غرونه هم وخوځي. منګه اوس د 40 نجونو سره کار کوو چې عمرونه د 14 او 40 کلونو ترمنځ دي. اکثره د یو نیم کال راځي په دې پروګرام کې شامل شوي دي چې د غرونو لوړ څوکو ته وخیږي. په دوی کې داسې نجونې شته چې یو شپه خپل کوره بل ځای نه ده کړې خو اوس 15 یا 9 شپې کوره لري په غرونو کې تیروي. که څه هم چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو د امنیتي ستونزو له کبله د ورزش په دې هیواد کې دومره وده نه ده کړې. په ځانګړې توګه د دودیزو ستونزو له کبله د سپورت د نجونو لپاره په اکثرو سیمو او مواردو کې یو ناشونی کار ګڼل کیږي. په دې برخه کې کلی وایي هر چا چې دا ډول سخت سپورت لکه ځغستل او یا هم غره ته ختل کړی وي چې آخري مزل ته ورسیږي او یا هم د غره څوکې ته وخیږي نو زړه او فکر قوت پیدا کوي. دا نجونې چې هیڅ کله د کور نه وځي مایندې هم ښوونځیو ته نه دي تللي نو کله چې دغسې جسمي او فکري طاقت په ځان کې احساس کی بیا ورته څوک دا نشي ویلی چې ته نجلۍ او کمزوري. او دا اداره وایي چې دې ته چمتو ده چې د دوی په روزلو کې مرستو ته دوام ورکړي. نوشابه اشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن. او د آشنا ټلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسوو او هیله لرو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبري خبرونه او د خبرو اترو پروګرام لږه شیبه وروسته واورئ. تر بیا په خدای سپارو.